او د دوت پتیزو دا هغه و د شنو نسوارو صدامي په شهادت باندې ورسو دا هغه وخت وای شکر ادا کوي. وګوره دا دی پلار دی، وګوره پلار دی درته معلومیږي دا بوش تاسو هغه خلق یاست. دی بوش زمانو د تاسو تاریخ لموږ نه هیر نه ده. کله چې رفسنجاني ورته ویل او احمد نژاد وای وزنه په افغانستان کې اهل سنت والجماعت وزنه خو د ما شایو ته به کار نه ورلري. مونږ مو تاریخ نه ده هیر. دا شل کاله چې په افغانستان کې دغه مظلوم افغانانو د کوپارو مقابله کوله د تا دغه تاس والا متعی والا قاری صاحب محترم دا یو پروفیسر وغیره ما واوریدل و دغه جنگ هم له اسرائیلو سره د ایران او داسې یو معنا ورکوي چې د سني مذهبو په ضد باندې دا یو جنگ د غواړي چې په دنیا کې د شو یو نوم اوچت کړي. د پردې شاته وایي نورې خبرې دي خو د پردې مخکې دوی قهرمانان معرفي کوي. محمد صاحب په دې اړه خو زه خبرې نه کوم، کوم خبرې وکړې بیا قصه پسې خرابېږي. دا عربي نړۍ نه ده، دا یو خبره درته کوم قربان. یو تاسو ورسې دا تاریخ وګورئ په 1900 کې په 1940 کال کې د عربي مسلمانانو له يهودو سره جګړه راغلې ده. همدغه ایران د عربو په مقابل کې له کوپارو سره درېدلی ده. ورسې تاریخ وګورئ، ورسې په 1950 کې وګورئ له کوپارو سره و جنګونه د عربو له روم سره سوي دي. دوی په خدای قسم دا شی ټول له کوپارو له روم له يهودو سره درېدلي دي، له مسلمانانو سره نه دي ودرېدلي. خان صاحب مننه قربانه که مسمرب مو سر لوړی کړه په ژوند ورس کې مبارکت سه. بل خبره دا پسې درته وکړم کله چې په عراق حمله وسوه دا ایران د چا ترڅنګ ودرېدل. ورسې کله چې په افغانستان حمله وسوه دا ایران د چا ترڅنګ ودرېدل. دلته خبره د عربي نړۍ نه ده، دا اوس پوهه سوله. دا دام ټول جوړ دی رسول الله وطن ته و عربي نړۍ مسلمانانو اوس دام چې جوړ ده، دا دام چې جوړ ده دا خو عاقل انسانان ور باندې پوهیږي. دا دغسې د اوس به مې داسې خبره کړي په خدای قسم داسې خبره به مې محترم خپل مبارک پاس په دې مردارانو مه خرابو. شین ډبی ورته وایه. نعره تکبیر، الله اکبر ولله الحمد. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. قاری صاحب محترم دا دغه د عربي نړۍ خبره دی وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور مبارک هغه مخکې کس راغلی و هغه د احمدي په نامه باندې دا غالبا لکه هغه مولانا د هغه د مفتي ابو اسامه په لایف کې کینه هغه کس ده. قاری صاحب هغه د خپل د ما خطه کې وای نور مرګورو ته وخت ورکړي خپل وویل لکه چې سلام ته راغلی قاری صاحب محترم. خیر به راپورته کوم صاحب یو پوښتنه ما هم کوله تاسو نه بله دغه ته ډاکټر صاحب ته خپل پوښتنه کوي. زه قاری صاحب کته کېږم هغه ویډیو چې د دوی مطلب او مرام د چی شي د زغه ویډیو بابا تر ورلېږم چې باید د سره بل موبایل نشته. راځي پوښتنه وکړه تر څو قاری صاحب دا هرمز چې دا کنه دا دوی چې هرمز یادوي ابنای هرمز د دې هرمز شاته دوی ما د خبره واوریدله سنی علما د پاکستان هغوی نه ما دا خبره اورېده چې دا هرمز چې دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په قتل کې ملوث و. که دې په اړه معلومات وي څه قاری صاحب؟ یو هرمز ده دا د دوی ډیر نمونه راغلي دي. دا اوس لکه نن چې تاسو خیال کړی وي په مسلمانانو کې یو نوم وي ډیر خلق په دې نامو باندې یادېږي نه، لکه د عمر نوم چې د اسلام په تاریخ کې دا نومونه راغلي دي. لکه د عمر نوم چې د دوی کې اصلا کې دا هرمز چې و دا د فارس په باچیانو کې راغلی ده. هرمز د فارس په باچیانو کې دا راغلی ده. نو د دې باچا په خاطر اوس لکه فرعون بل مثال به درکم. اوس موږ تاسو یو فرعون پیژنو چې قرآن کې ذکر راغلی، لیکن په اصل کې د مصر په لسګونو باچیان فرعونیان راغلي دي. څه راغلي دي؟ په لسګونو باچیان فرعونیان راغلي دي. او حتی دا یو قبیله ده، دا د انسان نوم نه ده،
دا د خپل فرعون نه قران کې سراغله ده بشک فرعون دا د فرعون باندې مشهور وو په هغه وخت کې ځکه چې دا قبيله د اوسم په مصر کې فرعونیان دي فخر ور باندې کوي کته سی وګوري اسپیټال د پلاني فرعون اسپیټال د پلاني فرعون دا اوسم ست سکول او مدرسه د پلاني فرعون نو دغه هرمز سیدا نو هرمز یو بچا تیر سوی د پوج مسیرانی تیر سوی دي نور خلق پکې تیر سوی دي نو په دې کې شک نشته سید عثمان ابن عفان رضی الله عنه په دوران کې د عبد الله ابن سبا يهودي سي چار مخ کې کړل دا درې ډلو را مخ کې کړل کته سو خیال کړی وي دغه زبلګ مخ کې لدین لارسم د مسلمانانو ته معلومات وسی دا پیروز نه د پیروز ابو لؤلؤ فیروز دا مسلمانانو په منځ کې مشهور په ابو لؤلؤ المجوسي سره ده دا ابو لؤلؤ المجوسي د اصلي نوم پیروز ده چې متاسفانه نن مسلمانانو یو قسم غمۍ په لاس کوي په غي ګوته کې وای دا د پیروز غمۍ ده او خبر نه دي چې باید لدین ځان وساتي نو دا سيدي عمر رضی الله په قتل کې لکم زین راغلل او څنګه دوی خپل لاس ته ورسېدل ځکه عمر رضی الله عنه خو همدغه مجوسیان لمنځه یوړل په فارس کې نو هغوی د خپل انتقام اخیستلو دپاره دا پیروز راولېږل تر څو له عمر رضی الله عنه نه انتقام واخلي هماغسې اوس پکې کامیاب هم سو شهید سو عمر رضی الله عنه بیا دغه عبد الله ابن سبا يهودي سي دا درې ډلو را مخکې کړل مجوسیانو يهوديانو نصرانيانو دا درې ډلو د دې تر شا ولاړول د دوی خو په اسلام بل قسم زور نسوي رسیدلی بل قسم د عبد الله ابن سبا يهودي سي د یمن د صنعاء یو يهودي دی په تورات کې علم درلودل په انجیل کې علم درلودل او په اسلام کې علم درلودل بالکل کارسه د تدبیر عمر تعلیم ورکړل سوی نو بیا د عمر رضی الله په زمانه کې مدینه ته راغلل خو په لاس شي ورنه راغلل د عثمان رضی الله په وخت کې په د اولو لسو کلونو کې ډیر کوشش وکړل خو په لاس شي ورنه راغلل ځکه اکثریت صحابه ول نو کوم منافقت سی به د مسلمانانو په منځ کې کول هغه څه شي په لاس نه ورتلل نو دای لاړل چیرته دای لاړل بصریه ته سلاړل اورې دغه شاوخوا کوچان سی بول نوي مسلمانان سی او اعراب نو صحابه نول نوي مسلمانان سی او د دې د عثمان ابن عفان په خلاف باندې به خلق را پارول او د علي رضی الله عنه د اهل بیت و دعوی کوله ځکه دته خدای تعلیم ورکړ سوی چې د مسلمانانو په منځ کې غواړي ځای کړي ځای نه باسي نو د اهل بیت او د محبت دعوه وکړه نو څوک به شک در باندې نه کوي نو هغه پنځه لوی انتقادونه سي کول په عثمان ابن عفان سوای په بیعت الرضوان کې نه وو په بدر په غزا کې نه وو قران کریمونه یې سوځولي دي وغيره هغه اعتراضونه ما تاسو ته بار د احد په غزا کې له میدان نتللی ده دا پنځه لوی اعتراضونه یې کول اواز مینسته تکر صاحب اواز ته مهرباني فارسی دغه پنځه لوی اعتراضونه یې کول چې وګوري عثمان ابن عفان دی وخت امیر خلیفه ده علي رضی الله عنه ولنه د سدي احد په غزا کې له نبی عليه السلام سره ودي بدر په غزا کې مو په بیعت الرضوان کې مو قرانونه یې ندي سوځولي هغه سی به هغه نیمه مسلمانان سی به ودي اعراب ودي کوچانو او به فکر وکړي چې هو ولا دا خو اختیار ده سي نه علي رضی الله عنه دمر فضائل لري او عثمان رضی الله عنه دغه سی کارونه کړی دي نو زر کسانی په بصره کې برابر کړل زری په کوفه کې برابر کړل زری په مصر کې برابر کړل دا شاوخوا خلق نیوی نو بیا شاوخوا بعض خلق د مدینه منورې د غری کوچانو په لار استبراتل په کوم ځایونو کې چې کوچانو دام دي په خبرو په دام کې راغلل دغه يهودي په دام کې نو په دې وخت کې خو دای خو راغلي د مجوس ولخوا او د يهود ولخوا نو تبعا شي په کوفه کې به وو نو ډیر خلق نو د فارس مو دا وسی ایران د دې شاوخوا د منطقو مو کوفه خورنزدي د کوفه او بصره عراق دا جان ورنزدي ول نو دا خلق پکې ول نو بیا دوی هغه موقع ته کتل سي کله مسلمانان حج ته لاړ سي په حج مصروف سي نو دوی په مدینه منوره باندې حمله وکړي او عثمان رضی الله عنه په شهادت ورسي دا پلان دی د علي رضی الله عنه دی پارم دا پلان او سي علي رضی الله عنه شهادت ورسي
خو چون کې دوی ته موقع په هغه وخت کې په لاس ورنه راغله، بیا موقع دوی ته وروسته په لاس باندې ورغله سي علي رضی الله عنهم بیا همدغه کسانو په شهادت لکه عبدالرحمن بن ملجم ملعون سی و دا د علي رضی الله قاتل ده، دا د عثمان بن عفان په قاتلینو کې مو. نو دا خبره مې ځکه په دې خاطر لیک درازه کړل چې دا مسلمانان ور باندې پوهه سي. نو د عثمان ابن عفان او د عمر رضی الله د علي رضی الله د شهادت پروګرامونه چې جوړ شوي دي دا ټول په ایران کې جوړ شوي دي. نو که هرمز ده یا د هرمزان په نامه څوک دي، په هغه وخت کې دا نوم په دوی کې عام او ټول خلک به په دې نامه باندې یادېدل. اوس هم دوی شرمېږي، دا ایرانیان اوس شرمېږي کنې دا ټول اوس د هرمز نوم دوی تر ډېر خوند ورکوي، ډېر زیات خوند ورکوي. نو هغه وخت کې و د عثمان بن عفان رضی الله عنه په قاتلینو کې هم دا خلق و لاس درلودل، د عمر رضی الله عنه په شهادت کې لاس درلودل، د علي رضی الله عنه په شهادت کې لاس درلودل.